بسم الله الرحمن الرحیم. کم ټو ایکسل ته راځو. په ایکسل کې موږ او تاسې نن راځو په دغه باندې خبرې کوو. کوم موږ سره نمبر فارمیټینګ چې دی موږ سره نمبر چې دی په دغه باندې اصل کې ډېر موږ خبرې کوو. که چیرې زه ولیکم چې موږ سره آیټم دی، موږ سره د پرایس دی ده، بیا دلته موږ سره څنګه دی د اماونټ دی، موږ سره یا پیسې اماونټ دی. نو راځو اصل کې موږ سره آیټم چې دی دا موږ سره USB شو، USB ریم شو موږ سره، ترڅنګ کمپیوټر شو موږ سره، ترڅنګ موږ سره CD شوله، ترڅنګ موږ سره د دلته ماوس شولو. دی ده کنه دا راغله موږ سره په څو دی دا 1000 دی، موږ سره 2000 دی، موږ سره 12000 موږ سره دی، دا موږ سره څنګه دی 200 باندې، او دا موږ سره 500 باندې دی. اماونټ چې کله موږ دلته یونټس ورکوو چې موږ سره څونه USB راغلی، څونه ریم راغلی، 2 راغلی، 3 4 ترڅنګ 2 او ترڅنګ 3 ریم. نو موږ چې اماونټ کله پیدا کوو داسې کوو چې ایکوال دغه پرایس ضرب یونټ، موږ سره ټوټل اماونټ پیدا شي. راځو د کله مو چې دا موږ سره پیدا شول، اوس د دې لپاره موږ راځو په دلته په نمبر باندې اصل کې ډېر موږ تاسې خبرې کوو. بل دا وګورئ دغه عدد چې دی موږ سره جنرال عدد دی، مطلب نه اعشاریه عدد لري دا موږ سره، او نه کوم فارمیټ لري چې فارمیټ پرې څنګه شوی وي اپلای شوی، نه 1000 سپرایټ کامه لري. نو دا موږ سره څنګه دی جنرال عدد دی. موږ دوه ډوله عدد لرو، یو هول نمبر سی، بل موږ سره څنګه دی هغه موږ سره ډیسیمل پلیسز عدد دی. یو موږ سره ټول هغه عدد دی چې اعشاریه نه لري، او بل موږ سره ډیسیمل عدد دی چې اعشاریه دار عدد دی. دلته موږ سره اماونټ څنګه شو، دلته موږ سره اماونټ موږ لاسته راوړو. اوس که چیرې دلته زه ورکم موږ سره اکاونټینګ کې بیا موږ د نمبر نه د استفاده کوو. نمبر ګورئ ما ورکړو، خو موږ سره نمبر سره دلته دوه عدد موږ سره اعشاریه راغله. نو د نمبر او جنرال عدد ترمنځ همدا فرق دی چې نمبر کې موږ سره څنګه کېږي، دلته موږ سره کامه راځي. وګورئ موږ سره 2 اعشاریه عدد موږ سره څنګه شول، دلته موږ سره اضافه شول. که چیرې زه بیا دلته کرنسي ورکم چې موږ دلته کرنسي ورکو، کرنسي کې بیا موږ سره څنګه حساب دی. نو کرنسي چې کله تاسې ولیکله کرنسي، نو ګورئ زه ورته وایم کرنسي دغه عدد تاسې راواخلئ، زه کرنسي تاسې به کوئ د کرنسي هغه کوم فارمیټ چې دی هغه اپلای کوئ تاسې کرنسي، او بیا دلته راشئ، دلته به کرنسي فارمیټ پرې څنګه کولی شئ تاسې اپلای کولی شئ. وګورئ که زه دلته ورکم 2000، وګورئ موږ سره به فرق یې د هغه سره څه شی شو، موږ سره کرنسي څنګه شوله راغله. تاسې دا وګورئ کرنسي موږ سره څنګه شوله اضافه شوله. مطلب دلته د هغه سره یې فرق یوازینی دا دی چې دې کې موږ سره به هم د کرنسي دغه راځي، بل به 1000 سپرایټ کامه وګوره راځي. دلته 3 عدد یې ورکړي دي، 1 2 3 3 عددو نه دي، خو موږ سره کامه راغلې ده، او بل موږ سره څنګه راغلی اعشاریه عدد راغلی دي. نو دا د هغې سره څنګه دی، دا به کنټرول ډي کې تاسې وګورئ، دا موږ سره ټول دغسې راغلی، دا موږ سره 6000 دی، موږ سره دا موږ سره 48,000 شو، دا موږ سره دی 600 دي، او دا موږ سره 1000 دي. وګورئ دا موږ سره د کرنسي هغه کوم فارمیټ چې هغه په دې اپلای کړه. بل دې کې اصل کې یو بله خبره چې دا هغه مهمه خبره، هغه موږ سره د دلته چې یادونه باید ترېنه وکړو، هغه کرنسي کې اکاونټینګ دی. که چیرې دلته تاسې وګورئ دا AF دا موږ سره ډېر نږدې د دې عدد سره راغلی، نه موږ غواړو دا ترې لرې راوړو، بیا موږ تاسې کولی شئ د اکاونټینګ نه څنګه وکړئ، اصل کې ډېر تاسې د اکاونټینګ نه استفاده کولی شئ. دا به تاسې انتخاب کړئ او بیا به راشئ تاسې چیرته تاسې به راشئ اکاونټینګ ته. وګورئ دا موږ سره څنګه کېږي، دا ترې موږ سره جلا شول. نو دا موږ سره یو غټ فرق دی د کرنسي او د اکاونټینګ. اکاونټینګ کې دا موږ سره کوم پیسو هغه کوم مطلب افغاني هغه علامه ترېنه څنګه کېږي، هغه ترې ډېره لرې راځي موږ سره. بل موږ سره دې کې چې دی چې خبرې پرې وکړو، هغه موږ سره ډیټ دی، چې موږ سره ډیټ هم څنګه دی دې کې شامل دی. ډیټ کې تاسې وګورئ، ډیټ چې هر کله تاسې راوړئ کنټرول سیمیکالن سره کرنټ ډیټ د نن ورځې ډیټ څنګه کولی شئ راوړلی شئ. شارټکټ یې زه درته بیا ښیم، هغه دلته راشئ کنټرول سیمیکالن دغه علامه چې ده دې سره کولی شئ تاسې ځان سره کرنټ ډیټ څنګه کوئ را اضافه کوئ.
دا وګورئ موږ سره کرنټ ډیټ څنګه شو، دا موږ سره اضافه کړی شو. نو دا تاسې کولی شئ ډیټ راولئ، خو په یاد ولرئ چې موږ دوه ډوله ډیټ لرو، یو شارټ ډیټ دی، بل موږ سره لانګ ډیټ دی. دلته وګورئ موږ سره شارټ ډیټ دی، مګر هر کله چې غواړئ لانګ ډیټ راولئ دا راواخلئ، فارمیټ کې د لانګ ډیټ تاسې څنګه کوئ اپلای کوئ. دلته به تاسې خپله ووینئ چې موږ سره وګورئ وینسډے راغلی د مای 8 او 2020. نه غواړم چې دا وینسډے WED دې موږ سره یوازې د ورځو نه راشي، او MAY دې موږ سره یوازې د میاشتو نه راشي 3 حرفه، او 20 دې خالي موږ سره د کال راشي. تاسې دا انتخاب کوئ، بیا موډ نمبر فارمیټ ته راشئ، بیا کې کاسټم ته راشئ، دا به تاسې څنګه کوئ دا ترې لرې کوئ. زه ورته یم ډے د موږ سره 3 حرفه د ورځې راشي، بیا د موږ سره 3 حرفه د موږ سره د میاشتې راشي، او 2 حرفه د موږ سره هغه د کال راشي. اوکې کوئ، وګورئ موږ سره به دا اصل کې ډېر څنګه شي، په دغه ډول باندې ډېر ښه شکل باندې به موږ سره اپلای شي. نو کولی شئ دا کنټرول ډي کې موږ سره څنګه شو، دا موږ سره د هغه شارټ او لانګ ډیټ څنګه بل موږ سره ټایم دی، چې ټایم نه موږ څنګه کولی شو استفاده کولی شو. د ټایم هغه شارټکټ چې دی کنټرول شفټ سیمیکالن سره کولی شئ تاسې کرنټ ټایم ځان سره څنګه کوئ راولئ. راځو دلته ګورو موږ کنټرول شفټ سیمیکالن، په دې سره تاسې کولی شئ ځان سره ډیټ څنګه کوئ ځان سره ټایم راولئ، کرنټ ټایم. کنټرول شفټ سیمیکالن سره موږ سره ټایم څنګه کېږي هغه دلته اصل کې ډېر موږ سره راوړل کېږي، دا ښه طریقه ده. بل موږ سره چې دی هغه چې یادونه ترې وکړو هغه موږ سره به موږ سره د پرسنټیج دی. ګورئ پرسنټیج دا خپله څه لپاره استعمالیږي. ګورئ که چیرې موږ سره 80,000 روپۍ وي او دې کې موږ نه دولت په 80 کې موږ نه 2 روپۍ اخلي، 100 کې موږ نه 100 روپۍ اخلي، 2 روپۍ اخلي، 80,000 روپۍ دي، نو موږ سره به ټوټل څونه پیسې واخلي دولت. صحیح ده که نه؟ دولت به موږ نه ټوټلي 100 روپۍ واخلي په دې 80,000 کې. تاسې به داسې کار وکړئ ایکول 80,000 ضرب 2 تقسیم 100. نو موږ نه به دولت ټولې 100 روپۍ واخلي، 1400 روپۍ به دولت موږ نه څنګه واخلي په 80,000 روپو کې موږ نه واخلي. که چیرې دلته زه ورکړمه ټیکس موږ سره شي، نو موږ نه په 100 روپو کې موږ نه څونه ټیکس اخلي، موږ نه په 100 کې 1 روپۍ ټیکس اخلي دولت، او په دې ټولو کې موږ سره دې کې موږ نه 2 روپۍ ټیکس اخلي 100 کې، دې بل کې موږ سره 3 روپۍ، دې کې هم 1 روپۍ، دې کې هم څنګه 1 روپۍ. په 100 کې موږ نه دولت دونه په ټیکس اخلي، نو موږ سره په 100 کې چې موږ نه دولت ټیکس اخلي، نو په 100 کې به موږ نه څونه واخلي. که په 100 کې موږ نه 2 روپۍ ټیکس اخلي، په 2,000 کې به موږ سره ټوټل ټیکس څونه راشي. راځو موږ ټوټل ټیکس چې کله پیدا کوو ټوټل ټیکس، نو تاسې به داسې کار وکړئ ټوټل ټیکس د پیدا کولو لپاره دلته به راشئ، دا به ایکول دا پرایس به راواخلئ، دا به ضرب کوئ د دې ټیکس سره او تقسیم به یې پر 100 کوئ او انټر به یې کوئ. وګورئ که چیرې موږ سره 100 کې دولت 1 روپۍ اخلي، نو په 0 کې به موږ سره 10 روپۍ واخلي. 2,000 ته ګورئ ایکول موږ سره پرایس به راواخلئ، دا به ضرب کوئ د څه سره، دا به ضرب کوئ د دې ټیکس سره او تقسیم به یې تاسې کوئ پر 100 باندې. نو موږ سره به په دې کې 40 روپۍ واخلي، ځکه هلته موږ سره 2 روپۍ ټیکس لګېدلی دی. د دې لپاره دا راواخلئ، بیا فل ډاون کې ښکته کوئ. وګورئ په 12,000 روپو کې چې موږ نه دولت څونه ټیکس اخلي 3 روپۍ، په 100 کې موږ نه 3 روپۍ دولت ټیکس اخلي، نو 12,000 روپو کې به ټوټل ټیکس موږ سره څونه شي، هغه به موږ سره 360 شي. دا ډېره اسانه طریقه ده. که چیرې موږ سره فرضاً موږ سره وي 8,00,000 روپۍ وي موږ سره، نو دولت په 100 کې دولت موږ نه 1 روپۍ واخلي، موږ سره به ټوټل ټیکس څومره شي ایکول دا ضرب ټیکس تقسیم 100. وګورئ موږ سره به 8,000 روپۍ راشي، په 8,00,000 روپو کې به موږ سره چې دولت کله په 100 کې موږ نه 1 روپۍ ټیکس واخلي. نو اصل کې دا موږ د پرسنټیج اړوند خبرې وي. بل موږ سره یو بل دغه چې دی هغه موږ سره فراکشن دی. فراکشن هغه نه هم تاسې کولی شئ زیاته استفاده وکړئ په اکاونټینګ کې. فراکشن وګورئ د ده څه دنده ده، د ده دنده دا ده هر کله چې تاسې وغواړئ یو څه کسري اعداد راولئ، نو هغه که زه دلته ولیکم 1/2 دا ماته وایي د 2 د جون،
نو ګوره دلته زه نشم کولی. نو اول به راشئ دا به تاسو سره انتخاب کړئ، هغه نه وروسته به راشئ تاسې فراکشن ته. که چیرې اوس دلته به تاسې کولی شئ ولیکئ 1 پر 2 هیڅ مشکل به نه لري، درته به ولیکئ 3 پر 4 یا 4 پر 5. نو دا تاسې سره کولی شي ډېره زیاته مرسته وکړي. او که چیرې ټکس اپلای نه وي زه ورته وایم 3 پر 4. نو ورته موږ ته وایي چې 4م د مارچ یا 3م د مارچ. نو تاسې به فارمیټ د فراکشن پی څنګه کوئ هغه اپلای کوئ. اخري بل موږ سره کمانډ چې دی ساینټیفیک دی. ساینټیفیک دند څه ده؟ که چیرې ما سره اعداد وي زه ورته وایم چې ما سره دونه اعداد دي. صحیح ده که نه؟ دا وګورئ ما سره دونه اعداد دي. نو دنه تیار موږ سره وګورئ ساینټیفیک دغه چې دی دونه ما سره دونه اعداد دي. دلته ساینټیفیک عدد لکه موږ چې 2 په توان د شپږ او هغه موږ ته څه وایي؟ وایي دغه عدد د موږ سره 2.32 دغه کوم عدد چې دی 2.32 خو د ده دا ای معنا څه شی د ده په اینډ کې موږ سره 15 عدد نور هم څنګه دي شته دی. لکه دلته وګورئ دلته هم تاسې کولی شئ لیدلی شئ. دا وګورئ 9 سر عدد دی مګر د ده په اینډ کې موږ سره 19 عدد نور هم څنګه شته دی د هغه نه وروسته تاسې په ده باندې دغه وګورئ تاسې سره دلته په فارموله بکس کې هم کوئ 9 دی موږ سره، خو د 9 نه وروسته موږ سره څو عدد دي؟ موږ سره 19 عدد هم څنګه دي اخره کې شته دی. نو دا هغه لنډه طریقه ده چې تاسې کولی شئ استفاده ترېنه بیا وکړئ. او بل موږ سره اخري چې دی ټکس دی. که چیرې زه دلته ورکړم چې نمبر د ټلیفون نمبر دې موږ سره ورکولی شي. که چیرې زه دلته ولیکم نمبر ورکم فرض که ورکم دلته 0 0 18 15 دا عدد ما ورکه. وګورئ 0 ترې اصل کې ډېر موږ سره څنګه شو دا لرې شو په جنرال عدد کې، مطلب د چپ طرف ته 0 کوم معنا نه لري. نو دوی څنګه کوي؟ دوی لرې کوي. نه زه ورته یم فارمیټ په ورکوم چې دا 0 دی باید موږ سره راشي. نو تاسې به ټکس انتخاب کوئ ځان ته. ته وګورئ زه ورکوم 0 18 15 نو تاسې وګورئ هغه نمبر موږ سره څنګه دی په صحیح طریقې سره موږ سره راتللی شي. 0 و دا وګورئ موږ سره عدد چې موږ سره راځي. نو وګورئ که مشکل به بیا دلته موږ سره نه وي، خو دلته موږ سره یو ایرور ښایي. ولې وایي کنورټ ټو نمبر کنورټ کوې یا نه نمبر ته یې کنورټ کوې؟ یس وګوره موږ سره به 0 دې نه څنګه شي لرې شي. نه دغه موږ سره د نمبر فارمیټینګ سبا ته به انشاءالله په دلته په نمبر کې موږ سره فارمیټ سیل باندې خبرې وکړو.